نن موږ د یو عجیبه چلند سره مخ یو. د مستر بیس میلمه په 5 خونه کې بند فاته دی او یوازې یوه لاله لري چې $25,000 وګټي. باید تر دې دمخه چې د هغه 10 دقیقې وخت ختم شي د هرې خونې څخه راووځي. زما خپل باور نه کېږي چې دا چلنجونه څنګه جوړ کړي، خو اوس به وګورو آیا هغه کامیابه کېږي که یا. راځئ چې ویډیو پیل کړو. ما هم د اوس دا 10 دقیقې وخت شروع کړي. کله چې دا صفر شي هغه کوټه چې له پیسو ډکه ده 14 نه به وکړي او یوازینی کس چې کولی شي دا ودروي هغه دغه کس دی چې په دې جنکر کې تړل شوی. دا ویډیو په پوره اصلي وخت کې ده. تاسو به یې ګورئ چې دا پوره 10 دقیقې ده. هېڅ ډول صحنه به یې نه وي کاټ شوي او که دا رسۍ له خپل جنکر څخه ونه وتله او که ته ژر د دې 5 منزلونو څخه تېر نه شوې او که په دې بټن دې زور ونه کوي مخکې له دې چې ستا حساب صفر ته راشي نو ستا پیسې به مو بم والوځي. او هغه لاندې راځي. دا زموږ لومړنی ویډیو ده چې هېڅ صحنه یې نه ده کاټ شوي. موږ باید د دې ځای ولاړ شو. درځئ هله درځئ وده د هغه جنکر څنګه ژر خلاص کړي. مهمه نه ده دا منزل د دې لپاره 2 برابره سخت دی. او په کراره او وای چالته ور واچوي. د دې پلیسي پنجرې څخه د وتلو لپاره باید لاک پیک وکاروي کوم چې په ځمکه پروت دی. هله ژر کوه د واجسه ونیسه. هله اوس ما خدایا هله ونیسه. ان که وسیله هم ولري د دې کلپ خلاصول به د ده لپاره یو څه سخت دی چې خلاص یې. د کلپ دننه فینونه باید سره برابر کړي چې خلاص کړي. په هر صورت د دې لپاره چې باید ثابته کړو چې دا ویډیو 100% رښتینې ده. د همدې شیبې به تاسو د رسۍ پرله پسې صحنه ووینئ. تر اوسه پورې 1 دقیقه تېره شوې ده او دی لا هم په اوله خونه کې دی. خو یاد ولرئ دی مجبوره دی چې د دې 5 خونو څخه تېر شي او دلته دغه بټن کېکاږي. بټن دلته ده تر څو هغه $250,000 له چاودېدو څخه وژغوري. وروره زما زړه ډېر نرمه کېږي له کوم نه کې ژر څه هغه کلپ ماتوي. ای هغه د وخت په اړه فکر کوي که یا نه پوهېږم. خدای اوس لا د سختې خونې خواته روان دی. پام کوه له اور څخه ځان ساته. ورځه وروره ته څه کوې؟ ورځه هغه دی لاندې را روان دی. هغه اوس د سریښو منزل ته راځي. 4م منزل ته ونیسه نو هغه دا د 4مې خونې هم دا تېرېږي. 4م منزل دی سمه ده. نو دا ټول منزل اوس په سریښ پوښل شوی. دی باید اوس د بیزو په رقم تګ انتخاب کړي او زه به د ده زړه ورښکم چې نور هم شته. هغه باید هېڅکله د سریښو د پاسه تګ ونه کړي. ادامه ورکړه ملګرې. ونیسه ته کولی 2 شې. دقیقې تېرې شوي. ژر ته څه کوه. احساس کوې؟ او وای یا زه چیش وکړم. ته ولې سره څرخې؟ مه سره څرخه. که چېرې داسې څرخې دا به ستا لپاره ښه نه وي ځکه دا د نړۍ تر ټولو چسپناک سریښ دی. زه ټوکې نه کوم. دی به خپل بوټان د لاسه هو ورکړي. بالکل لا د مخه 2 دقیقې تېرې شوي دي. دی شویږي یو وارې هم ځکې ته نه ورسېدی. دی هېڅ نه پوهېږي خو وتلو ته ورسېدی. دا دی اوس هغه پوښ پورته کوي او دا دی اوس تر ټولو لیونۍ خونې ته ننوځي. موږ لاندې بوځه. وګورئ چې دی به اوس لاندې وغورځېږي. او وای زما خدایه الکوانو زه ډېر ستړی یم. سمه ده دا رسۍ تکلیف لري خو دی د 3م منزل خواته په لار دی. د لویې ډبرې خونه دا به نسبتا ساده وي. هی ډارسي هغه لویه ډبره وینې؟ هو سمه ده دا 2 رسۍ یوازینۍ شیان دي چې د دې ډبرې د ښکته کېدو مخه یې نیولي. ډارسي هلته یوه توره شته چې د همدې خونې د خلاصون لپاره دې ورته اړتیا ده. ستا په نظر د چړې سره به څه کوې؟ دا رسۍ به پرې کومه. رسۍ ژر پرېږه وخت ته لاسه مور کوه. زموږ په عمومي ویډیوګانو کې کله چې څوک داسې قرار کار کوي هغه صحنې ځینې کټوو خو د دې ویډیو څخه مې نه دی ایسته کړي. زه خو ابده یم. یوازې 7 دقیقې پاتې دي او د نږدې د 2 رسیو څخه یوه پرې کړي. دا خو د جیمز بانډ د فلم صحنه ښکاري. هر څو چې ښکته روان سې نور منزلونه به تر دې لا سخت شي نو ته به دومره ژر ښکته نه شې. دا رسۍ به تر ټولو ډېر وخت څخه ونیسي ځکه چې دا ډېره غټه او موټې دی ده. ډېر وخت ضایع کوي. د وخت پر کمېدو روان دی. د چاقو ډېر پست دی. ته مجبوره چې باید کار تېز کړې. تر 7 دقیقو کم وخت پاتې دی مخکې له دې چې ستا $2,500 چاودنه وکړي. جیمي زه به د سپین روایي له امله مړ شم. د دې دمخه چې دی هغه معمولي رسۍ پرې کله چې دی 2م رسۍ پرې کړي نو یوه عجیبه پېښه به وشي. ای ډارسي بلې تا په فکر چې هغه رسۍ پرې کړي څه به وسي؟ ښه معلومېږي چې ډارسي جدي دی. جیمي څه به پیسي چې کله هغه دا رسۍ پرېږدي. دا لویه ډبره کېدای سي رایله سي او داخل کې نه ووځي. راته ووایه هیله کوم یوازې هغه کار وکړه چې زه درته وایم. سمه ده دا خو زه کولی شم. هېڅ امکان نه لري چې زما او ستا د $2,500 په مابینځ کې یو شی راسي. یو خو دا لنه چې رسۍ. جیمي تا څه یو کمزوري سړی راوستلی دی د رسۍ د پرې کولو لپاره. داسې ژر کوه لکه څنګه مې چې شروع کې درته وویل دا رښتینی وخت دی. تاسو هر څه په ښکاره ډول وینئ. ډارسي اوس بیخي چابک اخته دی خو که نوموړي موږ سره خبرې کولې موږ ته به ووایي چې دی د نړۍ په سطحه یو مهارت لرونکی کس دی او دا مهارت به د رسۍ په پرې کولو کې مشهور نه داسې شي. تا ټوله وخت پر دې تېر کړي. ژر کوه. ته یوازې 6 دقیقې وخت لرې. ژر یې پرېږه. هر څومره چې ژر کولی شې پرېږه. ارشه دلته چاړه چپه نه دي نیولې که ماته داسې ښکاري. چې ژر کولی شې پرېږه. اوس ما خدایا او داسې معلومیږي چې اخري رسۍ پرې کړه. ډارسي هغه ډبره لاندې راوغورځوه. نو ډبره به لږ وروسته به یې ووینئ. هغه ډبره اوس لاندې راپورې وه. شاته شه
سمه ده دوام ورکا ډارسي ژر کوه هغه راځي چې له چتره سړېږي هغه ونیسه او په خپل بدلون پسې وتړه او هیله کوم ځان 100% باوري کړي چې دا کلک دی سمه ده دی اوس څه شي کوي ډارسي اوس لاندې راځه د دیوال څوکې ته ولاړ شه او مخ دې راواړوه ښه سم ورته وګوره ښه شیش ته ګورې اوس هغه زرغونې غونډۍ ته ولاړ شه هله او ونیسه وای زما خدای هغه اوس بل راغورځي راسته خواته ولاړ هغه شه اوس څه شي کوي دی اوس څه شي کوي خو دی اوس راغورځي ښه نو ډارسي ته باید اوس راوغورځې او وای زما خدای زه باید وغورځم ونیسه ډارسي ډارسي وغورځه اوس ما خدای هغه په رښتیا سره 15 دقیقې د لاس ورکړي دي کرنګ ودروئ کرنګ بند کړئ سمه ده نه پوهېږم کرنګ چلوونکی نشه ښکاري چې دا ولې اوس باید له لیزران څخه تیر سي دا برخه تر ټولو سخته ده نه یوازې د لیزرانو به تېرېږي چیرې په کوم لیزر سره لاس ومشتو دغه د پیسو خونه به چاودنه وکړي دا د اوس څنګه وکم دلته ډېر لیزران دي تر هغه پورې چې د لیزرانو خونې څخه راوځي زه به تاسو د مستر بیس پښتو یوټیوب چینل په اړه ووایم پاک ته د مستر بیس پښتو یوټیوب چینل پیژنې او پیژنم ښه نو اوس داسې خبره ده چې هلته پښتو نه ویډیوګانې اپلوډېږي هغه هم په خوږه پښتو ژبه یا نیمایي لارې ته راغلی یم او هغه موږ ته نږدې دی ځکه چې دا هر څه د مستر بیس پښتو یوټیوب چینل د ویډیوګانو څخه زده کړي ښه څنګه یې جوړ کړي دي تاسو د ټولو څخه میخیله ده چې مستر بیس پښتو یوټیوب چینل د سره سبسکرایب کړئ او په څنګ کې هغه د زنګولې بټن ورسره ووایئ تر څو زموږ له هرې ویډیو څخه پر وخت خبر شي او خوند ورځه د مستر بیس پښتو یوټیوب چینل په اړه ډېر څه تاسو ته وایم زموږ راتلونکي ویډیوګانې راسره وګورئ او اوس په نو دې ښایسته برخې ته ورسو نور سمه ده او بله ښه خبره دغه ده چې له دې وروسته موږ تاسو ته په هفته کې 2 ویډیوګانې خپروو او خوند پر واخلئ زموږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ زه به یو څه ساه واخلم ورځئ د مستر بیس پښتو یوټیوب چینل په خپله وګورئ او هغه اوبو ته ورغورځېده او خدای او دا هم اخري پړاو دی د خونې په څلور کونجو کې والونه دي هغه به ټوله خلاصوي تر څو چې دا ګرده اوبه ووځي د مخامخ دروازې څخه ووځه او دغه بټنه ووهه او خپلې پیسې د چاودنې څخه وژغوره دغه خلاص که دا شا خلاص کم وال وڅرخوه تاسو څه کوئ زه به یو شي به زه ورسره مرسته کوم راځئ چې وګورو دی څومره هوښیار دی آیا دی خپلې پیسې ګټلی سي یا نه آیا خپله ساه به دومره ټینګه کړي چې 4 واړه والونه خلاص کړي او که نه وخت به پرې ختم کړي اوبه روانې سوې د واجې څه دا سړی چې دا سخت چلنج ترسره کوي زه به تاسو ته هغې د مستر بیس پښتو یوټیوب چینل په اړه ووایم ماک زموږ چینل څنګه ارزوي دا زما ډېر خوښ دی راک هغه بل خلاص کړه هغه یو خلاص که شاباس ادامه ورکړه 4 دانې دي ادامه ورکړه څومره وخت پاتې دی او 3 دقیقې وخت پاتې دی دا دی نو 10 ثانیې تېرې سوې دي ته یې کولی شې نګي ژر کوه ساه واخله ژر کوه ماک اوبو ته ښکته سلام دې ورسره چې خلاصېږي که یا نه دی خلاص یو ځای لا نور وڅرخوه او دا دی خلاص شو هغې بلې خوا ته ولاړ شه او خدایه 2 دانې خلاص و 2 نور پاته دي اوس د هغې خوا ته ځي په اوبازۍ لاندې ولاړ شه اوس ما خدایه دا مخیري شیبې دي بیخي ډېره عجیبه خبره ده دی ډېر ستړی شو ولا چې بیخي ډېر ستړی شو اوه ها 2 دقیقې او 10 ثانیې پاتې دي او هغه سور سویچ وهل بېخي مهم دی که یې ونه وښایې پیسې به چاودنه وکړي او خلاص نه پوهېږم څه وکړم ویډیو ته ایډیټ ورکړم یا نه دا هر څه په رښتیا سره دي هر څه چې وکړو بیا هم دا ویډیو ثبت کېږي 2 دقیقې پاته دي وروره 2 دقیقې پاته دي 2 دقیقې پاته دي هغه رسېږي هغه وکولی شوی هغه 4 سره پوره کړه پوره سوه دا نو اخري دروازه ده او 50 ثانیې پاتې دي اوس باید دروازه شر خلاصه کړي او هغه سویچ ووهي لږ تر لږه ټول 2 دقیقې وخت پاتې دی ما ته داسې ښکاري چې دی به ونه کړی شي چې دا سویچ ووهي دلته مه درېږه که نیلون پسې شاته ولاړ شه ولې دا خلاصه که ملګرې دلته ډېرې اوبه پاته سوې ودرېږه چې سره ووځي ماک ژر شه که دی ناکامه سو او هغه بم چاودنه وکړه زه له تا غواړم چې هغه د شګو ډک پرش لاندې دواړه به پړسو سمه ده سمه ده په ما باور وکړه څنګه وکړم ته باید ټولو نټان خلاص کړې دی دغه ځای راوباسي ژر کوئ ژر کوه 1 دقیقه وخت پاتې دی ژر کوه ملګرې بیخي نه پوهېږم هغه به کامیاب شي په داسې حال دروازه ځکه نه خلاصېږي چې د اوبو پر زور ولاړه ده دی په انتظار شي چې یو څه اوبه ووځي هله جیمي دا چې اوبه راووتلې د دروازې د دغه ځای څخه راوځي وای پیچه راکشې کړه راکشې که ته باید راووځې دا ستا د ملګري امر دی هله ژر شه هیڅ نه راوځي دا ډېر ټینګ دي نشم کولی څه مشکل دی ملګریا ناکامه کېدلی سې نه پوهېږم چې دروازه څنګه خلاصېږي په رښتیا چې 45 ثانیې پاته دي د بټې نیولو دپاره دا بند دی ژر شه ملګرې دا هیڅ رقم نه خلاصېږي بیخي یې نشم کولی ملګرې
لا څه کوې ژر کوه ژر کوه. 10 ثانیې 10 ثانیې پاتې دي ژر ته کوه باید دا دروازه خلاصه کړې او بټین ته ورسېږې ژر کوه وخت خلاصېږي ژر الله کوه ژر کوه الله، ژر څه څه؟ راځه ژر یې وهه مخکې له دې چې 14 نه وکړي او کله چې هغه یوازې د 19 ثانیو په پاتې کېدو سره وګټله د پیسو څخه مو بم لرې کړئ او پوښتنه مې ځینې وکړه چې دا پیسې په څه مصرفوئ سبا الخیر زما یو کوچنی زوی پیدا کېږي بیا ما هغه ځای ته 14 نه ورکړه او خدایا هیله من یم چې د 14 څخه به مو خوند اخیستی وي موږ دا ویډیو پر 10 دقیقې جوړه کړه دا هم ټوله چیلنجونه وه که تر دې ځایه را رسېدلی نو ښکاره ده چې ویډیو دې خوښه سوې که غواړئ د داسې عجیبه ویډیوګانو لیدلو ته دوام ورکړئ نو زموږ سره پاتې سئ زموږ ډېرانې ویډیوګانې به دلته تاسو ته راسي هغه هم در سره وګورئ تمام شو درک بس